السلام علیکم ګران دوستانو، امید لرم چې ټول به جوړ ورو او په خیر سره به یاست. د نن ویډیو د ټیک ټاک په باره کې ده، یعنی د ټیک ټاک د څه لپاره. اکثره کسان به ټیک ټاک ګوري هم او استعمالوي به هم، او اکثره کسان به د ټیک ټاک څخه یو ویډیو هم را ډاونلوډ کوي او بیا به د فیسبوک باندې چې دی هغه پوسټ کوي، یا فیسبوک یا د واتس اپ پر سټیټس چې دی هغه به تاسو ویډیو پوسټ کوي. او په دې ویډیو کې تاسو پر داسې ګوري را سره دوستانو، دا کم کس ویډیو چې تاسو راخی د هغه لوګو به وي پر داسې ور سره. نو تاسو څنګه کولای شئ چې د ټیک ټاک څخه بغیر لوګو ویډیو چې د هغه را ډاونلوډ کړئ ډیره په اسانه او ډیره خوندوره طریقه سره. تاسو کولای شئ چې په کمزور انټرنیټ سره بغیر لوګو ویډیو چې د هغه را ډاونلوډ کړئ ډیره خوندوره ډیره اسانه طریقه نن ما تاسو ته په دې ویډیو کې راوړې ده. ویډیو تر پایه وګورئ چې سر هم په خلاص شي، او که په ویډیو کې کم انفارمیشن او د نور دوستان سره لازمي شیر کړئ. راځئ چې زه د موبایل سکرین ته چې څنګه موږ کولای شو بغیر لوګو ویډیو چې د هغه را ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو خپل د موبایل سکرین ته رالاست نو تاسو به پلی سټور ته راسئ. پلی سټور ته چې تاسو څنګه رالاست دلته کې په سرچ کې تاسو ولیکئ ویډیو ډاونلوډر فور ټیک ټاک. دا دی دوستان تاسو یې ګورئ. پر دې چې تاسو څنګه کلیک کړئ دلته کې دا دویم نمبر چې کوم اپلیکیشن دی دوستان دې ته به تاسو راسئ. دې ته چې تاسو څنګه رالاست دا به تاسو خلاص کړئ او ډاونلوډ به کړئ. دا چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ دوستان نو تاسو به سمپل راولاړ سئ، دا به خلاص کړئ. دا چې څنګه تاسو خلاص کړئ دوستان دا به دلته کې تاسو ته په داسې انټرفیس کې چې دی هغه شو سي. نو تاسو څنګه کولی شئ چې بغیر لوګو د یو چا ویډیو چې د هغه را ډاونلوډ کړئ. نو زه تاسو ته درښیم تاسو به ولاړ سئ ټیک ټاک ته. ټیک ټاک ته چې څنګه تاسو رالاست دلته کې تاسو ګورئ دوستان دلته کې د شیر آپشن دی. د شیر آپشن ته چې تاسو څنګه کاپي لینک کلیک کړئ دا چې تاسو د ټیک ټاک او د اپلیکیشن خلاص کړئ دلته کې به هغه ویډیو چې تاسو کاپي کړئ اټومیټیکلی تاسو راوړي او آپشن چې دی ویډیو نو واټر مارک باندې به تاسو چې دی هغه کلیک کړئ. پر نو واټر مارک چې تاسو کلیک کړئ دوستانو دلته کې تاسو ګورئ دا ویډیو د ډاونلوډ سوله بالکل په سکندونو کې ډاونلوډ سو او بغیر واټر مارک ډاونلوډ سو. تاسو ګورئ دوستانو نه دلته کې واټر مارک سته او نه دلته سته. ډېر یو خوندور اپلیکیشن دی، لازمي په خپل موبایل کې انسټال کړئ چې خوند ترې واخلئ، او که په ویډیو کې کم انفارمیشن د نور دوستانو سره لازمي شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.